په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د واورې له ورښت څخه د کابل ښاریانو هرکلی. په کابل کې د سیمه ییز تماس ډلې غونډې جوړېدل. د پاکستاني جنرال څرګندونو ته د افغانانو غبرګون. په وړیا توګه د افغان معلولو ماشومانو درملنه. د دیني او عصري علومو ودې ته ژمنتیا. او د خوست له هوایي ډګره د الوتنو پیلېدل له نړۍ څخه. په سوریه کې 34 تنو امریکایانو ته مرګ ژوبله. د غزې په خان یونس ښار کې لږ تر لږه د 10 وسلوالو وژل کېدل. په حوثیانو د امریکا او بریتانیا د بریدونو دوام. ترکیې ته د امریکا له لوري د F-14 جنګي الوتکو ورکول. او د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو عادي کېدل. د لوبو له ډګره د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د نوي سکواډ اعلانېدل. د کرکټ د 19 کلن ټیم پرله پسې ماتېدو ته غبرګون. په کندوز کې د غېږې نیونې دودیزې لوبې. او په فراه کې د ورزشي سالون جوړېدل. السلام علیکم، زموږ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. لومړی خبر. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییز تماس ډلې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړو استازو او سفیرانو برخه اخیستې وه. دا لومړی ځل دی چې د 2021 کال د اګست له 15 راوروسته چې اسلامي امارت کابل ونیوه د سیمې هیوادونو د استازو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نورو خبرو ترڅنګ د بهرنیو حکومتونو جوړښتونو ته په درناوي همدارنګه غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت د جوړښت څرنګوالي ته هم احترام وکړي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې د افغانستان په 29 ولایتونو کې به ورښتونه وشي. پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه وریدلي دي. کابل کې د واورې ورښت د مشرانو او ماشومانو له تود هرکلي سره مخ شوې ده. شکریه. یگانگی الله را به جای بیاوریم که بر شما بازم نعمت خود را حاصل کرد. بازی میکنی؟ سیر خانواره خوري جواره بازی کوي سره خبر واره بازی کوي له چا سره خوشاله څه واره وریدل نن څومره خوشاله یې ډیر واره جنگی دي کړی ده که شروع کوي وس اینا بر حاصل مردم بر گندما بسیار فایده زیاد برف بسیار فایده داره به خاطر که اگر برف نمیشه خشکسالی به وجود می‌آمد. په افغانستان کې د اسلامي امارت د وسلوال پوځ لوی درستیز محمد فصیح الدین فطرت د پاکستان پوځ د مشر جنرال عاصم منیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د بې کفایتۍ ښکارندویي کوي او له سپکاوۍ ډکې دي. هغه ټینګار کړی چې د غیر مسؤلانه نظرونو څرګندول یوازې دا نه چې ستونزه نه حل کوي بلکې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ښې اړیکې هم زیانمنوي. قاري برکت الله سلیم د شنبې په ورځ د 81 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله له فنا کېدونکې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د قاري برکت الله سلیم د کورنۍ غړي وایي شیخ القرآن والحدیث استاد قاري برکت الله سلیم له 4 کلونو راهیسې د زړه ناروغۍ او سرطان ناروغۍ څخه رنځېده. قاري برکت الله سلیم په ځلونو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و چې په ډیرو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړي وو. د قاري برکت الله سلیم د خپلوانو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دیني کتابونه هم لیکلي چې ډیری چاپ او یو شمېر یې ناچاپ دي. د افغانستان اسلامي امارت د قاري برکت الله سلیم مړینه لویه ضایعه بللې او اورکات یې د جنت الفردوس او کورنۍ ته یې صبر جمیل هیله کړې ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د خوست ولایت په شیخ زاید پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې اسلامي امارت د دیني علومو ترڅنګ د عصري علومو ودې او پرمختګ ته ژمن دي او ډاډ یې څرګند کړ چې په بېلابېلو برخو کې به هیواد د نړۍ له سیالو هیوادونو سره سیال کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی فعالیت درېدل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه بللې ده. د مرکز تېره شپه په یوه اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نوي فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مسعود مجیب خالدګر د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور وایي په کابل کې 2 ځله افغانستان ته په راتګ سره په ټولو ولایتونو کې تر 400 پورې ماشومان چې راټول کړل شوي وي په وړیا توګه عملیات ترسره کوي. ډاکټر غیور له تېرو 10 کلونو راهیسې هغه زرګونه ماشومانو ته وړیا جراحي عملیات کوي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا تالو کې نښتې وي. ډاکټر عبدالغفار غیور په ترکیه کې ژوند کوي. د اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست
خلیل رحمان حقانی وایي د راتلونکي پسرلي له پیل سره به راستنه شوي افغانانو ته د استوګنې او کرنیزو ځمکو ویش پیل شي. افغانستان ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان وایي سرپناه نه لري او دې ستونزې له لویو کړاوونو سره مخ کړي دي. او د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. دا هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. د دې هوایي ډګر د جمعې په ورځ د آریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتنه د متحده عربي اماراتو العین ته ترسره شوه او له کابله په همدې ورځ د آریانا یوه الوتکه خوست ته ولاړه. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. په سوریه کې د بې پیلوټه هوایي برید کې 34 تنو امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې د دې برید غچ به واخلي او ویلي چې دا برید د ایران ملاتړو وسلوالو کړی خو ایران لاس لرل رد کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې الوتکو، ټانګونو او پلیو پوځیانو یې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي او څرګنده کړې چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړي چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچر په واسطه دوی په نښه کړي. د حوثیانو المسیره تلویزیون خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راس عیسی بندر 2 هوایي بریدونه کړي دي. راس عیسی بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د یمن حوثي جنګیالیو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو بریدونو ته دوام ورکړی چې تیل لیږدوي. د امریکا حکومت د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت ترکیې ته د 40 F-14 جیټ الوتکو په پلورلو هوکړه وکړه. د دې هوکړې له مخې د ترکیې 9 F-14 جیټ الوتکو لپاره هم د کیټونو بیا نوي کول شامل دي. واشنګټن وروسته له هغې دې هوکړې ته مثبت ځواب ورکړی چې انقرې په ناټو سازمان کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. او وروستی خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له تفاهم وروسته د پاکستان سفیر تهران ته ولاړ او د ایران سفیر اسلام آباد ته ستون شو. د ایران او پاکستان اړیکې پر یو بل د بریدونو له امله خرابې شوې وې. اوس زما همکاره تاسو ته د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه وړاندې کوي. د حشمت الله شهیدي په لوبډله مشرۍ نوی سکواډ اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې لوبډله کې تر ډیره نوي او تکړه څیرې او هیله څرګندوي چې په راتلونکي ترسره کیدونکې لوبه کې د افغانستان په نوم بریا ترلاسه کړي. په نړیوال جام کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو ملي لوبډلې له هغې وروسته چې په ګروپي پړاو کې خپلې 3 وړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تګ څخه پاتې شوه پر جوړښت یې مینوالو سخت غبرګون ښکاره کړ. د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان ویلي چې دغه لوبډله د نوه جوړه کړې. افغانستان 19 کلن ټیم په پاکستان، نیوزیلند او نیپال لوبې وبایللې. په کندوز کې د غیږ نیونې سیالۍ ترسره شوې. شور او هیجان د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو په ژوند کې د امنیت پایله بلل کیږي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې رخصتۍ د سپورټي سیالیو په ترسره کولو سره تیروي. د هرات ولایت ګڼ شمېر خلک د غیږ نیونې سیالیو د لیدو لپاره په شور او ولولو ورځي او له نږدې څخه یې ننداره کوي. دوی وایي چې محلي غیږ نیونې لوبې د بوختیا ترڅنګ خپله دودیزه لوبه بولي. په هرات کې په اوس مهال څه باندې 20 ورزشي کلبونه فعالیت کوي. او وروستی خبر د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت یو ورزشي سالون جوړ شو. ویل کېږي چې دغه ورزشي سالون د یو ملي سوداګر لخوا جوړ شوی دی. دا او د دې مهال مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان.